بله مسله دا چې په رشته دارانو کې کم چاته زکات ورکول جایز دي، کم چاته زکات ورکول جایز نه دي. دا یو خبره اصولي واوري چې خپل اصول ته یعنی خپل پلار او نیکه ته د زکات ورکول جایز نه دي. زوی خپل پلار ته زکات نسی ورکولی، لمسی خپل نیکه ته زکات نسی ورکولی. دغه رقم خپل فروع ته یعنی پلار خپل اولاد ته، خپل لور ته، خپل زوی ته زکات نسی ورکولی. نیکه خپل لمسی ته او لمسی ته زکات نسی ورکولی. د زوی زوی دی که د لور زوی دی هغه ته زکات نسی ورکولی. دغه رقم میړه خپل ښځې ته یعنی خاوند خپل ښځې ته زکات نسی ورکولی. ښځه که مالداري، میړه مسکینی، ښځه خپل خاوند ته زکات نسی ورکولی. مالدار سړی چې صاحب نصاب هغه ته زکات اگر چې رشتہ دار وي هغه ته زکات ورکول جایز نه دي. کم رشتہ داران دي چې هغه ته زکات ورکول جایز دي؟ ورور خور یعنی ورور و خپل ورور ته چې جلای په کاروبارو په دغه باندې یو ورور مالدار دی بل مسکین دی، دا مالدار ورور خپل غریب مسکین ورور ته زکات ورکولی شي. دغه رقم ورور خور ته زکات ورکولی شي بشرطی کې ما دا خبره بار بار کړې ده چې د خور سره سونه نه ورسره صاحب نصاب نه. خور مالدار ده ورور مسکین دی، دغه مالدار خور و دا مسکین ورور ته زکات ورکولی شي. دغه رقم وراره اکا ته ورکولی شي و اکا و ښځه ته ورکولی شي، تنداره چې ورته ویل کیږي. ماما ته ورکولی شي، د ماما کور والا ته ورکولی شي بشرطی کې چې سونه نه ورسره. د مور خور خاله ته ورکولی شي، ترور او تروري ته ورکولی شي. د پلار خور، د مور خور، د دې اولادونو ته ورکولی شي، د ټولو ته ورکولی شي. دغه تره زوم خپل خسر دی هغه ضرورتمند دی هغه ته زکات ورکولی شي. خسر دی مالدار دی، زوم مسکین دی غریب دی هغه ته زکات ورکول افضل دی. زوم دی خواشي غریبه ده، مسکینه ده، ضرورتمنه ده هغې ته زکات ورکولی شي. خواشه مالداره ده، زوم هغه غریب دی، دا خواشه او خسر خپل زکات خپل غریب زوم ته ورکولی شي. دغه رقم اخشی دی، باجه دی، اخشی دی، ضرورتمند دی، حاجتمند دی، صاحب نصاب نه دی و هغه ته ورکول د دې زکات جایز دی. بهر خلاصه ده چې زکات په رشته دارانو کې چې څوک په رشته زیات در نږدې وي هغه ته ورکول افضل دي. بیا درجه په درجه چې د چا قرابت څومره نږدې اول په زکات کې ضرورتمند زکات حکم د هغو دی او بیا د هغه بعد چې په قرابت کې لري هغو ته زکات ورکول افضل دي. بله مسله دا چې ځینې په دې علاقو کې زموږ داسې د زکاتو د وصولېدو دپاره ډېر مختلفې ادارې کار کوي. ځینې اسپتالونه په جوړي، ځینې د کینسر علاجونه په کوي، ځینې بلډ بینکونه جوړ کړي د خلکو څخه زکاتونه وصولوي. عموما هغه خلک دې ته نه ګوري چې د زکات تملیک غواړي بیا په غریب باندې مصرف کول د یا خاص کر د غیر مسلم سو یا داسې غلط عقیدې والا خلک سو، شیعګان سو، د هغو تنظیمونه دي زکاتونه د خلکو څخه اصولي. داسې خلکو چې تحقیق سړي ته نه معلوم د خلکو ته زکات ورکول مناسب نه دي. د خپل زکات هم ضایع کیږي او د دې ناجایز خلکو ناجایز عقیدې د دې پالنه هم پکېږي. زکات د خپل رشتہ دارانو، د دینی مدارسو، د علماو، د ضرورتمنو، د حاجتمنو او د کم خلک چې د جنگ او د حالات سره د مخامخ دي لکه د فلسطین داسې خلکو ته مصارفو کې زکات ورکول افضل عمل دی.